او زه ډېر سخت خفه شم په دې باندې او ډېر سړی پې غمجن شي چې یو سړی فیسبوک ته ناستي په ګنټو ګنټو سترګې سرې شي اوښکې ترې روانې شي ټیک ټاک ته پروت وي بس پکې فحاشیانې ګوري یوټیوب ته پروت وي ورب الکعبه که ستړی کېږي خوب پسې هم خرابوي سهار 6 بجې کار لځي په 3 بجې بسې ویده شي والله چې په 3 بجې بسې ویده شي که زما دا خبره غلطه وي ما ته وایي ستا غلطه ده په 3 څلور ویده شي سهار مونځ خو پکې پاتې پاتې خو حقه شپږو له ځان راپاسې وځي کارګاه خوب هم خراب روټۍ هم نه خوري کله ناکله ته ورته اواز کوه راشه که نه راشه روټۍ خو وخوره که نه نه دې موبایل کې لګیا روټۍ پسې هم پرېږدي او چې د قرآن او د حدیث خبره راشي او د عالم سره د ناستې خبره راشي په څلېرویشتو ګنټو کې یو څو منټه هم ستا د فایدې دپاره دغه خو ستا تاوان روان دی دغه انټرنیټ کې خو دلته دې فایده او ګټه بس جو بیمار یم او په دې سر مې بوجي او لږ په دې ملا مې دړي او جو کارونه ډېر شي او جو دا شي او جو دغه شي او جو دا شي نه ختمېدونکي عذرونه شروع کړي عذر د دین د نه زده کولو هغه یو دا دی د یقیني عذرونه یي چې سړی ښه سخت بیماري دا منم دا ټوکه د بیماري نه هسې وي بوج مې دی په سر دا هم عذر دی طبیعت مې داسې وي لکه خټه دی دا خټه به کیسه ته وایي کار دپاره خو نه خټه کېږي دا عذر نه دی یو سړی سخت بیمار دی دا منم عذر دی یو سړی مړ شو دا منم دا عذر دی مړ شو کیسه ختمه شو او دې سره اوس څه نشو کولی یو وخت کې زموږ یو ملګری و الله دې وبخښي درسونه له به راتلو او به هر درس ته راتلو هغه به ماښام منځه نه بعد د جومات کې ناست ځان له به تلاوت کو د ډېر لرې نه به راتلو بیا چې کله وفات شو نو ما بیا ماته ښکاري ما یو بیان کې ویلي که ملګرو ته مې وي ما زموږ دغه ملګري به چوټي نه کوله عذر به یې نه بیانو خو دا عذر چې کوم موږ ته بیان کړو دا قابل قبول دی ځکه چې د خاورو د ډېري لاندې پروت دی دا عذر وله منو نور هغه د عذرونه نه پیش کول ښه تکړه سړی و د الله دپاره ښه کوششونه محنتونه خو دا عذر اوس په دې کې دویمه خبره نه کېږي یو سړی په کټ پروت دی بیمار دی دا عذر منلی شوی خو دغه عذرونه راته مه بیانوه مړه او دا یو نیم ملګری هسې چلو کي چې کله پوه وي چې دا عذرونه مې پالتو دي او زه تاسې تپوس وکړم زه لکه نه وي بس داسې کته ګوري یاره شیخ صاحب چې رښتیا درته ووایم نو عذر نشته چې رښتیا درته ووایم عذر نشته بس بېدیني د کمزورتیا ده ویې منله خبره نو دا یو به راشي تا سره به پکې بحث و بحثې شروع کړي او جو زما کار و هغه جو دا و هغه جو بدن و هغه جو بچی و هغه جو مال و هغه دا مړه نو بیا بیانې سره بیانوم ستا دا عذرونه به هله ما منلی وی چې یو ورځ خو تا دا عذرونه د مزدورۍ دپاره پیش کړی وی ما ته که د کار دپاره دې ما ته پیش کړی بیا دله ما منله نو په دې قرآن او حدیث باندې ځان پوه کوي مخکې دې نه چې موقع ده نه لاړه شي او دا علماو دا مجالس او دا ناسته پاسته دا یو لوی نعمت یې خو چې څوک یې قدر وکړي نن هم دا خبر شوم چې یو عالم موحد عالم پاکستان کې چا سهار منزله وتو او چا وجلی دی والله دې شهید وګرځي نو غمجنه پې ډېر شو خو دا راته ووایم چې دا په معاشرې کې ولې قدرمن خلک دي او د دوی قدر پکار دی دوی هر وخت د خپله سا په دې ورغوي د قشان ګرځوي هر وخت یعنی هر ټیم که ده سره هر څه وشو بچي به یتیمانان شي بیا هېڅ خبره نه ښځه به دې لکه کونډه شي هېڅ خبره نه څوک به دې چېرته ووایي هېڅ خبره نه چېرته څوک به دله دا کور وسېږي د علاقې نه به دې وشړي هېڅ خبره نه څوک به دله چېرته خور مور په غلطه یاد کړي کنځلې به راته وکړي هېڅ خبره نه بیا هم لګیا د خلکو د قرآن او حدیث بیانوي دا د قدر وړ سړی نه دی دا دنیا والا چې څومره به یې دنیا پورې نښتي دي که نه نو دا نښتي هم دې دپاره دي چې بچي او ښځه او
مور پلار او دې عالم ته ووایه ستا مور پلار یاره دغه شان به پاتې شي مه کوه څوک به دې چې ته مړ کړي دا بچي به دنه پاتې شي دا ښځه به دنه پاتې شي څه مسله به راته جوړه شي کیدای شي چېرته یو ځای کې د حکومت جیل ته واچوي چېرته ظالمان به د باندې حمله وکړي چېرته ستا بچو ته به نقصان څوک ورسوي دی وي بیا هم څه خبره نه ده هغه ملنګ فقیر به ګرځي او خلکو ته به قرآن او حدیث بیانوي او دین به بیانوي او په دې کې هم بیا د عوام وایي یاره مزید د مولیانو دي ته هم راشه دې موضوع له که نه دې کې ته چلېدی نه شي دې له دومره سینه پکاري دومره سینه ته به دې کې څه چلېدی شي په دې لار چې قدم کیدي که نه هغه اول د ځان سره دا خبره لیکلي نوټ کړي سل پیرې سوچ کړی چې کیدای شي ما څوک مړ کړي او کیدای شي ما څوک جیل ته واچوي کیدای شي ما سره دا وشي کیدای شي دې ټولو ته چې غاړه کیدي بیا د هغې نه بعد راوځي دې لارې ته داسې نه یې راوتی دې ته دا داسې اسان کار نه دی چې ته په کټ کې او په تولۍ کې پروت یې د علما یې چې بیانونه یاره بس چې څه مزې دوی کړي زه دا منم خو دوی ته مراد هغه مزې نه دي مزې د علماو څه دي د زړه سکون د ژوند خوشحالي الله سره رابطه د عزت ژوند د آخرت نعمتونه د الله رضا د یقیني مزې دي چې علما وکړي خو د دې خلکو دا مزې نه دي مراد مزې یعنې دی ښه پاره هم ناسته وی د ده څه د ده څه وي نو دا سلسله د علماو د مرګونو دا داسې اوسنۍ نه ده چې اوس نن خلک راپاڅېدو یو عالم یې مړ کو موحد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سلسله شروع شوې ده د اوسه پورې روانه ده روانه وه روانه ده روانه به یي قیامته پورې نو دا خلک قیمتي خلک چې د دوی د مجالسو نه فایده واخلي د دوی سره کښېني قرآن او حدیث ته زده کوي بار بار دا موقع نه راځي خبره مې دې پورې کوله چې په دې صورت ته ځان پوه کړو لوی علم به راته الله نصیب کړي خو بشرط دې چې په دې ځان پوه کړي